شینواري سپیکس نه و مخلوقه کله کله زه ډېر سخت خوشحاله شم بس چې دا بعضې کرکټرانو ته ګورم که نه نو زه یم چې هغه زموږ چې کوم ارمان دی چې د افغانستان د نیکسټ جنریشن کرکټران باید دغسې هماغسې را پیدا کیږي دا مضبوط شاټ دا مضبوط پیک اپ شاټ سټریټ ډاون د ګراوند په ایکسټرا کور باندې بیا هم دغسې پل شاټ کټ شاټ ډرایو دا پلیر کې باید دا شي نه وي انټرنیشنل پلیر باید دغسې او بل مهم شی دی باید سپینر لوبول زده کړي او سپینر لوبولو دپاره باید خپره ماته کړي باید دا شاټ چې تا سره نه ته سپینر نشي والی نو وروره محمد اکرم صاحب چې دی ډېر کیف کوي والله وایې شوې زبید اکبري ورسره خپه ګوره زبید اکبري داسې دی چې دا الراونډر دی هم درته بالینګ کولی شي دا کرکټران تم په ډومestic کې خواروه ما دا تره واخله وروره په انټرنیشنل کې چې کوم تا سره زاړه دي لکه محمد نبي تا ګوره ابراهیم زادران کیپټن که ابراهیم زادران د T20 کیپټنۍ دپاره سی دغه نه دی موضوع دا خو بس چې هر څه سیاسي دغه او که مسلې وي خو راشد خان هماغه دغه دپاره صحیح دی که نو عظمت الله عمرزی ما لکه څنګه ویلو T20 لپاره بهترین کیپټن دی رحمت شاه صاحب د ون ډے دپاره همداسې عمرزی ګوره خپل سلیکشن چې په بالینګ بیټینګ جسټیفای کوي بیا شرف الدین اشرف فرید ملک محمد نبی ډیر دا زاړه کسان چې دي و صدیق اتل سینچري مو والا دا سلیزه ته د هغه سلیزه وګوره ته د محمد اکرم خو خیر رایټ هینډر دی دا لیفټ هینډر ته زبید اکبري وګوره وروره اکبري صاحب اوسه پورې انټرنیشنل کرکټ هم نه دی کړی مګر ته د هغه شاټس وګوره د لیفټ هینډر هر قسم شاټ ورسره و لیفټ هینډر باید دغسې نو صدیق اتل باندې کار په کار دی هغه دغه دپاره چې دی د T20 گیم نه دی او باید ځان باندې کار وکړي ډېره زیاته موقع ورته ورکړل شوه دا باید ډومestic کې لاړ شي فرست کلاس کرکټ وکړي فرست کلاس کرکټ کې دا نور هم ښه شي او دغه کسان چې دي مثلا زه به په نورو باندې هم خبرې کوم محمد اکرم صاحب زبید اکبري شو اوس خو زبیر الله نومې د اکبري مخکې زبید اکبري خو خیر همدغه هماغه لیفټ هینډر دی دا شو نور که کوم داسې راته پرفارمنس مخې ته راځي ګوره یو داسې دی چې سکور کول دی سکور به هر یو کسو کې دا 30 دا فلیټ وکټ ته په دې سلیزه وال په دې ستا هغه شاټونه چې وګورو بیا معلومات کېږي لکه خالد تانیوال خو هغه هم باید سکور وکړي ته چې سکور ونه کې شاټ سلیکشن شرسرار څومره هغسې کیف نه کوي هغسې ګټه نه کوي نور رحمان صاحب ډېر هارډ لک دی بیډ لک ورسره ځکه دی اوس هم د سپینغر په ټیم کې اکرام علي خیل وکټ کیپر دی او دی ولوبېد او داسې ټیم کې راغی نو زما کریم صادق صاحب تاج ملک عالم دوی نه هیله ده چې نور رحمان ته کنسسټنټ چانسز ورکوي بل ګورئ عصمت عالم ستا د تاج ملک صاحب زوی دی کله کله یو شی اډوانټیج او ډس اډوانټیج می ډس اډوانټیج دا شو عصمت عالم صاحب بیټسمین چې ماته کوم ښکاره شو الراونډر دا عبدالرزاق ټایپ هغه ټایپ الراونډر دی دا باید ته مخکې بیټینګ ته راواچوي دا باید خامخا څلورم پنځم نمبر راوځي درویش رسولي کیپټن شاته کوي هغه سم هغه چې کومه لوبه کوي وروره ته بولډ کېږي فاست بالر دی بولډ کوي سپینر ته لوبولی نشي درز غوبل والا کار دی نو وروره دا ټیم دغه کې چې دی انشاءالله سپین غر چې دی ډېر ښه روان دی او کیف خو دا کوي چې سپین غر سره کریم صادق دغه تاج ملک عالم همدا فیملی دا د کرکټ فاونډینګ فادرز دي دا باید وي او همدای چې دې ځل ته په شپږیزه کې سپین غر ته ورکړي ته به وګورې انشاءالله سپین غر زموږ ټیم دی سپین غر به یې ګټي ده خیره